دا بشرمه دا کنجرانې دا پودړې دا خدای خبر چې دا د کم مور پلار نه پیدا دي یا د دې 100 پلاران دي مور به یوي خو پلاران به ډېر زیات دي دا ماته پته ده کوم جنګي چې په ټیک ټاک باندې ناستي هغه که هر څوک دی که زما د فلم انډسټري دي او که د عام معاشري ښځې دي خو دې ته زه نه د سره ښځه ویم نه زه دې ته د سره معاشره ویم نه دې ته زه د سره د پښتانه ویم چې مړه دی خلکو به زما ډرامه بدنامه کړې وه دی به زموږ فلم بدنام کړی مړه تاسو فلم کې دا کوئ او تاسو په ډرامه کې مړه دا کوئ ته راشه په دې ټیک ټاک باندې سره روان دي خېټه وخایا او خېټه اوچته کا ته لږ دا دغه نور موچت کا لږ داسې کا شا کا دا کوناټي وټپوه اوس کېنه پاسه 200 ګونډۍ واړوه په دې لرګي باندې سوره شه دې خو راکوشه تاسو مهرباني وکړئ تاسو بار دلی تاسو د خوارۍ مزدورۍ دپاره تللي تاسو ته فیملی پوره فامیل تاسو ته پروت دی تاسو سبقونه وایي تاسو هلته کار دپاره تللي نو دا خپلې پیسې په دې پودړانو په دې کنجرانو په دې بړواګانو باندې مه ضایع کوئ مال سپورستغ کنزل راځي زما ورکوټ زوی دی ګوګل قسم نه ماته بل شپه بابا و چې څوک د ټیک ټاک کنزل کوي ماته وای زه به ته کنزل کوم ما د ظالم بچی تا کنزل چرته زده کړی وره ټیک ټاک نه مې زده کړی کنه یا لکه سوشل میډیا خدا دې فرمان کسکری کم زه تر رسولې دا سوشل میډیا فرمان کسکرو نه مخلص او فرمان کسکرو بغزاده دانش او فرمان کسکرو رحمت شاه ساحل دای په یو سټیج ودرولې نو بیا په مو فرمان کسکر کې فرق شو بیا په فرمان کسکر کې او په پروفیسور بغزاده دانش کې څه فرق دی چې تا دواړه په یو سټیج ودرولې نو دلته د سوشل میډیا په څه بنځي سوشل میډیا خو پته هوا ها دا بس غروز دی بو لکه فلم دی انټرویو دی دا چل دی واغه چل دی ته غب دی ټوټلی غب دی قسم په خدای کې سم حقیقت پکې بیخي نشته ټول غب دی هټ دا استاد خبره هټ هغه چې پروډوسر لکه ګټ نه کې کم سے کم خپل ریکوري ولو عائشہ بشي 50 لګوري چې 50 دا خو بالکل دا خبره نه چې ما فلم جوړ کو پدې کې ډز نشته ما فلم جوړ کو پدې کې سپېړه نشته دا سکو سپېړه دا ډز دا سبب کې دا چې د فلم نه لري کې دا اړو فلم د سره دی نو فلم خو به دغه چلی زه پښتون دی ته وایم چې دغه مګوري دغه لف سټوریانی دي دا دیم راشي دا پښتانه د دغه سره بلد شي دا پښتانه د دز دومبخ سره اسیم بلد دي او دا زما د معاشرې نه وتی نشي دا زما په معاشره کې دا شي نشتا او فلم چې کوم دی د معاشرې عکاسي کوي شاعر چې کوم دی دا د معاشرې سترګي شاعر هغه سلی کی چې په معاشره کې کیږي فلم کې ډراما کې بتاته اق خې چې ستا په معاشره کې زما معاشره کې جواری کیږي زب جواری خیم زما معاشره کې خلک جړګان ډمه غړي زب دا خیم زما معاشره کې خلک په جړګانو پیسې شیندي زب فلم کې دا خیم زما معاشره کې خلک ماشومان تختی زب دا خیم زما معاشره کې خلک مور پلار وجني زب دا خیم زما معاشره کې په ټیک ټاک پالکانو په خزو په جنکو جګړه کیږي زب دا خیم زما معاشره کې د گاونډي قدر نشته زب دا خیم زما معاشره کې د تر د لور قدر نشته زب دا خیم نو چې دا څنګه خیمه دا خو زما د معاشرې سټوري نه دي زب سټوري د انګلند نه خو نشم راوړی چې د انګلند سټوري راوړم د هغه معاشري سټوري زراوالم او زه دلته کوم خلک به داري سره غول غوړلې مړل لري کسړیا چې داس پکې نه مړ خدای دی بیخو به فلم دی سره بل مخلص یو دوه خبرې صرف په ټیک ټاک باندې کو په ټیک ټاک باندې سبا ډیر زیاته عیاشي شروع مطلب ډیر زیات پهش خبرې پهش پنیشمنټ دغه والی سره تاسو وایي الکه مراد خانه د ټیک ټاک خو بیخي سمو وای دا تاسو ما سره انټرویو کوله ز لایو لګیو ما نو ماته ډیر خلک و چې رجستا دا ویورز ډیر کم دي زور دم ز کنزل نکوم په ټیک ټاک باندې ز سپور ریسپاند نه ویم مال سپورستغ کنزل راځي زما ورکوټ زوی دی ګوګل قسم نه ماته بل شپه بابا و چې څوک د ټیک ټاک کنزل کوي ماته وای زه به ته کنزل کوم ما د ظالم بچی تا کنزل چرته زده کړی وره ټیک ټاک نه مې زده کړی کنه نو یار دا خزي دا بشرمه دا کنجرانې دا پودړې دا خدای خبر چې دا د کم مور پلار نه پیدا دي یا د دې 100 پلاران دي مور به یوي خو پلاران به ډېر زیات دي دا ماته پته ده کوم جنګي چې په ټیک ټاک باندې ناستي هغه که هر څوک دی که زما د فلم انډسټري دي او که د عام معاشري ښځې دي خو دې ته زه نه د سره ښځه ویم نه زه دې ته د سره معاشره ویم نه دې ته زه د سره د پښتانه ویم چې مړه دی خلکو به زما ډرامه بدنامه کړې وه دی به زموږ فلم بدنام کړی مړه تاسو فلم کې دا کوئ او تاسو په ډرامه کې مړه دا کوئ ته راشه په دې ټیک ټاک باندې سره روان دي خېټه وخایا او خېټه اوچته کا ته لږ دا دغه نور موچت کا لږ داسې کا شا کا دا کوناټي وټپوه اوس کېنه پاسه 200 ګونډۍ واړوه په
په دې لرګي باندې سواره شدې خوراکوشه مړه دا څه شی شو دا ټیک ټاک قرآن مې دی زما بچی موبایل راولي ما سره د سره ولي एकदम راوړي ټک زیته کټ کما شرم درشي زما ماشوم زما چې دینه د بربند فلم ګوري خدا ټیک ټاک دینه ګوري نو الله دی وکي زه دغه ملګرو ته هم شکم پوهان خلک دي دا پښتانه دي دا په بهر ملکونو کې خاص کر افغانان ملګري زمارونه زما دغه پښتانه ډیر درانه زمام ډیر عزت کوي زم ډیر عزت کوم او الله دې دغه عزت وکي خدغه خلکو ته زوی ما چې تاسو مهرباني وکي تاسو بار دلیه تاسو د خواري مزدوري د پاره دي تاسو ته فیملی پورا فامیل تاسو ته پروت دي تاسو سبقونه وای تاسو ته کار د پاره دي نو د خپل پیسې په دې پودړانو په دې کنجرانو په دې بړواګانو باندې مزایا کوي چرته خسړی ته وکي دغه په پیسو شي نو که تاسو دغه شان گیفټینګ کوي دا خلک سپورټ کوي نو زمانه معاشره تاسو د لاسه به ورانیږي بالکل دي کې ټیک ټاک کې مطلب تاسو هم لایو خلک هم شته تاسو هم پکې لایو راځي دا مطلب ته تریم پکې دا خو نه دي کې دا سې کسانو ته گیفټینګ په کار چې کم سے کم هغه معاشره کوي پازیټیو دغه ورکي چې خبرې کوي یو سړی واوري به دا سړی د څه قبيله دی د سوي هغه خلک سپورټ کوي یو سړی د وګوري چې دغه خبرې څنګه دي دغه خبرې فخش دي دغه حرکتونه فخش دي دغه حرکتونه د خبرې ز په کور کې نشم اورېدي سکیپې کا خبره ختمه اټیک شوډې را مننه مخلص صاحب غب شپ مولګو نور پکې بیا تاسو ډیر زیاته وټکی اگر من شډیر زیاته مننه بعد امر تاسو لګ بدنو چړي تاسو ډیر پکې لري لري زه نه بس حقیقت دی کنه حقیقت رښتیا خو به وای کنه تاسو سپینه وای کنه سپینه رښتیا به وایو رښتیا به وایو ځکه خو زه ډرامو نه مامون بارې موزه نه کومه زم ز سپینه خبره کومه فلم د بتندرو لګو ډرامه د بتندرو ورګوي ها ټیک شوډې را مننه قدرمنو دا مخلص صاحب چې موږ سرګب شپ ولګو ډیر تکړه هنرمند دي په بالاکوټ کې موجود فلم محبت خو بندګي په سټ باندې موجود یو